چینایي سوداګر د جلغوزیو پیرلو لپاره پکتیا ته رسېدلي. سلام ستړي مه شئ، پام وکړئ د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. یوه ډله چینایي سوداګر د پکتیا او خوست د جلغوزیو پیرلو او چین ته یې د لیږلو په موخه د لومړي ځل لپاره پکتیا ته تللي دي. د پکتیا د سوداګرۍ خونې مسؤل خصیب ګردیزي د جلغوزیو پیرلو لپاره دغه ولایت ته د بهرنیو سوداګرو ورتګ مهم بولي او وایي په دې سره به د جلغوزیو سوداګري لا پراختیا ومومي. نوموړي په دې اړه رسنیو ته ویلي چې په لومړي ځل پکتیا ته د چینایي سوداګرو راتلل یو ښه ګام دی او موږ ورته خوشبین یو. زموږ د صادراتو په برخه کې به لویه لاسته راوړنه وي او په دې سره به زموږ صادرات لا زیات شي. موږ په دغه کار سره ډاډه یو چې زموږ له پکتیا ولایت څخه به پروسس شوي جلغوزي نورو هیوادونو ته صادر شي. په ورته وخت کې پکتیا ته تللی چینایي سوداګر وایي په پکتیا او خوست ولایتونو کې د جلغوزیو د کیفیت معلومول او پروسس په برخه کې ارزونې کړي او ډېر ژر به د جلغوزیو اخیستو قرارداد وکړي. یو چینایي سوداګر جیانګ وایي د پکتیا او خوست د جلغوزیو کیفیت ښه دی او په مرکز ګردیز کې د رحیم ګردیزي د جلغوزیو د پروسس کارخونې ته هم ورغلي دي. د هغه په خبره لومړنۍ ارزونه یې مثبته ده او ډېر ژر به د جلغوزیو پیرلو قرارداد وکړي. جیانګ زیاتوي د جلغوزیو د بازار په اړه د ارزونو لپاره پکتیا او خوست ولایتونو ته راغلي یو. د تېر کال په پرتله د جلغوزیو کیفیت ښه شوی او دانې یې هم غټې دي. له دغه ځایه به جلغوزي واخلو او چین ته به یې ولیږو. بلخوا په پکتیا کې د جلغوزیو یو شمېر سوداګر وایي سږکال په دغه ولایت کې د جلغوزیو حاصلات 80% کم شوي خو په خبره یې بیه د پخوا په پرتله لوړه شوې ده. د جلغوزیو سوداګر محبوب وایي معلومات یې ښیي چې د جلغوزیو حاصلات تر 80% پورې راکم شوي او ډېرو ځایونو کې اوس هم جلغوزي په نه معیاري توګه ساتل کېږي چې له امله یې وزن کموي او خوند یې ترخیږي. نوموړی زیاتوي د تېرو کلونو په پرتله سږکال د جلغوزیو بیې 40 یا 50% لوړه شوې او لامل یې هم دا دی چې نړیوال بازار یې زیات شوی دی.